په پاکستان کې دننه د افغان اتلانو ستره بریا مو مبارک. درنو لیدونکو ستړي مشئ. افغانستان د کرکټ په چیمپیونز ټرافي یا اتلانو جام سیالیو کې د انګلند لوبډلې ته په 8 منډو ماتې ورکړه. افغانستان لومړی توپوهنه وکړه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو یې 325 منډې وکړې. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې 109 منډې ابراهیم ځدران وکړې. عظمت الله عمرزي 140، محمد نبی او لوبډلمشر اشمت الله شهیدي هر یو 40 منډې وکړې. انګلند د ټولو لوبغاړو پر سوځېدو 319 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. د افغان لوبډلې لپاره عظمت الله عمرزي 15 وکټې واخیستې. د اتلانو جام سیالیو په دوام د افغان کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکي ابراهیم ځدران نن د انګلند پر وړاندې 109 منډې جوړې کړې او ګڼ ریکارډونه یې مات کړل چې پکې د هند پخواني کپتان کپیل دیو ریکارډ هم ګډ دی. 23 کلن افغان توپ وهونکي ابراهیم ځدران په 146 توپونو 109 منډې جوړې کړې چې پکې شپږیزې او 12 څلوریزې ګډې وې. ابراهیم ځدران په دې لوبه کې یو شمېر ریکارډونه جوړ کړل. هغه د ICC په چیمپیونز ټرافي سیالیو کې د سلیزي وهلو لومړی افغان لوبغاړی شو. همداراز هغه د افغانستان لپاره د نړیوال جام په تاریخ کې هم د سلیزي وهلو لومړی لوبغاړی دی. ابراهیم ځدران د یو ورځنیو لوبو په تاریخ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره انفرادي پاڼۍ ترسره کړې چې 109 منډې وې. نوموړي خپل پخوانی د 162 منډو ریکارډ مات کړ. ابراهیم ځدران له 109 منډو سره د چیمپیونز ټرافي په یوه پاڼۍ کې د تر ټولو ډیرو منډو جوړولو ویاړ هم خپل کړ. تر دې وړاندې دا ریکارډ د انګلند توپ وهونکي بین ډیګټ سره و چې د همدې سیالیو په یوه لوبه کې د استرالیا پر وړاندې 116 منډې جوړې کړې وې. ابراهیم ځدران د ICC په یو ورځنیو سیالیو کې د ډیرو منډو په جوړولو سره د آسیایي لوبغاړو په نوملړ کې له هندي لوبغاړي کپیل دیو څخه مخکې شو او دویم مقام ته ورسید. کپیل دیو په 1983 نړیوال جام کې 115 منډې جوړې کړې وې. په دې نوملړ کې لومړی مقام له هندي ستوري سارو ګنګولي سره دی چې په 1999 نړیوال جام کې د سریلانکا پر وړاندې 183 منډې جوړې کړې وې. سربیره پر دې ابراهیم ځدران د یو ورځنیو سیالیو په لږو لوبو کولو سره د شپږو سلیزو جوړولو ویاړ هم ترلاسه کړ. ابراهیم ځدران دا ویاړ یوازې په 15 لوبو په کولو سره او نوم یې د کوینټن ډي کاک، ډیرل میچل او شبمن ګیل سره یو ځای شو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.